ولسمشر غني ته د جنرال دوستم ګواښ روحي څلورنۍ 29 دی لړم د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ګواښ کوي چې که چیرې ولسمشر محمد اشرف غني خپل چلن بدل نه کړي لرې نه ده چې وضعیت به له پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله هم ډیر بد شي. نوموړي دغه څرګندونې تېره ورځ په شبرغان کې د محمد محقق په مشرۍ د ولسي جرګې د یو شمېر غړو سره په ناسته کې کړي دي. دوستم وایي چې په کندوز کې د رایو د بیا شمېر بهیر پر وړاندې لاریون کوونکو سره د امنیتي ځواکونو د تاوتریخوالي چلند د منلو نه دی. د ولسمشر لومړی مرستیال وایي چې د ولسمشر غني لخوا پر هیواد دیکتاتوري خپره شوې ده چې دی یعنې دوستم د لومړي مرستیال په توګه نشي کولی له ولسمشر سره وګوري. دی له ولسمشر ګیله کوي چې د خپلو سلاکارانو خبرې او مشورې ومنلې او دی له ځان لرې کړ. دوستم وایي چې له ولسمشر غني سره ټینګ ترڅنګ ولاړ و خو وروسته یې لار ترې بیله کړه. عبدالرشید دوستم وایي چې د ولسمشر غني دیکتاتورۍ ته به تسلیم نشي، لاندې ژوند څخه ورته مرګ ډیر غوره دی. دوستم ګواښ وکړ چې که چیرې امنیتي ځواکونه دا ځل له کوم ولسي وګړي سره تاوتریخوالی وکړي نو د اوسني حکومت وضعیت به د ډاکټر نجیب الله له حکومت هم بدتر کړي. دوستم ولسمشر غني ته ویلي زموږ د ځپلو هڅه مه کوه، ښایي په قومي کړنو او چلونو چې زموږ د ځپلو په پارې ترسره کوي پر خپل تابوت پر خپله میخونه ټک وهي. دوستم د 2014 زیږدیز کال په ولسمشریزو ټاکنو کې د ولسمشر غني لومړی مرستیال شو خو یو څه وخت وروسته یې له ولسمشر غني سره اړیکې خرابې او ارګې پرېښود. دی په دا ځل ولسمشریزو ټاکنو کې د ډاکټر عبدالله ترڅنګ ورغی او لومړی مرستیال د ده په خوښه د ثبات او همپالنې ډلې ته ورمعرفي شو. د افغانستان نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو، پیښو او جریانونو په اړه د تازه، پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوي او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.